دلته ته یې وارې ورته وګوره دا ونیسه یې وارې ماما لاس زناش کوم یې نه دغسې یې ګورم داسې خالي لاس ور وړم دغه ډکوالي ته یې وګوره دلته ته ورته وګوره مې زناش کوه ارام دي دا هغه ګوره اجازه نه کوي چې که داسې ډک دی ته یې ښکاره کړه څنګه سیب دی اوفو الله امرت هم سته و برنگیچ سته و ام سته و قسم قسم شیان سته اوهو د یخه بیا نفس ختلی زه دا بیا اوس دی خلک پکښې لمبېږي په دې یخ کې هغه د غره پر سر که وینئ وریاځ د غره پر سر باندې وریاځ ده ته بیا د اسان مسان هم کرایه ورکول کېږي په ومو نه غورځه دلته بس دا خلک پر سپرېږي دغسې له خیره سره خیجو دغه لار باندې داسې یو ځای راشتا کېږو له خیره سره یو څه به مو واکم سي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو بل نوي ولاګ ته ښه راغلاست په دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یاست روغ جوړ او صحتمند به یاست او د ژوند چارې به مو په خیر چې د کندهاره راغلی یم اولنۍ ساه مې ده چې د یخه ساه اخلم او زړه مې خوشحاله دی واقعیت هم داسې ښایسته هوا ده چې غږ به هم کیدای شي ته یې اورئ د باد او د دې ښایسته یخې هوا نو دا د تاکیزفر یا د پغمان ولسوالۍ سره راپورته سو مخ ته ځو د پغمان د درې پر خوا باندې نو یو ښایسته په درختو پوښلې ساحه ده نو هوا دونه پکښې یخه ده چې سړی فکر کوي سړی چې وایي ژمی دی سړی چې وایي قدرتي یو ایسي چالانه ده یا کولر چالان دی نو ډېر ښایسته خوند کوي زړه مې ازاد سو ډېر د خوښۍ احساس کوم نو ډېر ښه خوند کوي نو ولاګ را سره تعقیب کوي پغمان دره تر دې نور هم ښایسته کېږي نور هم هوا یې خیږي خوندوره کېږي نو له خیره سره ځو به د پغمان د درې خواته دغه د پغمان د درې سر دی نو دا یو کوچنی بازار دی نو دې ځای نو اکثره خلک په پښو هم ځي نو تر یو ځایه موټر ځي په موټر کې به ولاړ سو له هغه بعده به بیا یو ځای موټر ودرو په پښو به ولاړ سو باران هم اوري وینئ خو یې ښایسته یخه هوا او باران دا میوې ته وګوره نو دلته بس هوټلونه دي او میوې او شیان خرڅېږي نو ډېر انتیکه د منظرې ځای دی دا دره د پغمان امرت هم سته او برنگیچ سته او ام سته او قسم قسم شیان سته د پغمان دره کابل افغانستان او په دوبي باران موټران تر یو ځایه پورې تلای شي په پښو خو لاره خرابه ده بهتره خبره دا ده چې سړی موټر یو ځای ودري په پښو ولاړ شي خوند ځینې واخلي د دې هوا او فضا او د دې په دوبي کې باراني موسم څخه دغه ده د پغمان دره موټر مو ودروئ په پښو به ولاړ شو ځکه هاخوا ته نور موټر خستکونه دی چوټې به ورته وتړو نه چوټې مو ورته وتړلې نو بس سفر دی خو دا ده چې جمعه نه داسې جمعه یي بیا دلته بیروبار بیخي زیات نو بغیر له جمعې موږ راغلي یو او زموږ له بخته بیا موسم ته وګوره چې هم باران دی هم ډېره یخه هوا ده چیش کوئ کاکیانو چه میکنین او میبرین سمه زویا وه دا یوه ورته وګوره سمه زویا ده نو چې زویا مې راسره راوستلې وای زه هم دلته بیا سخت ساعت تېر سوی و موږ ته چې به په کندهار کې ویله موږ ته چې به په کندهار کې ویل موږ چې ډېره ګرمي به موږ ته چې ویل څه رقم ځای ته ولاړ سو نه دی دا رقم ځای مو ښودی
یخه هوا ده ورته وګوره هېڅ خبره نشته پکښې دې اوبو ته وګوره اوهو پرېمانه اوبه لري واه واه پغمان واقعیت هم چې د زړه د یخوالي ځای دی سړي زړه یخ شي اوهو د یخه بیا نفس ختلی زه بیا اوس دی خلک پکښې لمبېږي په دې یخ کې لمبېږي ټوله خلک پوهېږي چې موږ له کندهاره راغلي یو نه دی هر یو پوښتنه کوي چې له کندهاره راغلی دلته د لوړې خوا خلک پېژني چې کالو طرز و طریقه یې بدله وي ځینې خلک لکه سپیکر کومه لوړ لمبېدلي دي څونه ښایسته هوا چې څونه راپورته کېږي هغونه هوا خوندوره کېږي لاره ورکړئ چې دا موټروان ای معنا هوا ده چې په دوبي کې څنګه هوا د سړي زړه غواړي هغسې هوا ده نرم نرم باران شینګیا اوبه هېڅ احساس سړی نه کوي زه خو چې اوس دلته راغلی یم زه دا فکر کوم چې دوبی نه دی په نوره دنیا کې ځکه هوا دونه یخه ده هغه د غره پر سر که وینئ وریځ د غره پر سر باندې وریځ ده غرو ارتفاع او جګوالي ته ګورئ دلته هم بس مینهوال لا چې په دې اتاقو کې کښېني دلته بورګي و دا شیان خرڅېږي بولاني شلومبې دي کړایي ده سره خلک دې غرو ته خېږي وینه دا اوس غره ته ختلی دی کوچنی هم راغلی دی اوس مو اراده ده چې داسې پر یو خوا باندې وخېږو د غرو خواته نو له هغه بعده بیا دا ساحه ډېره ښایسته معلومېږي دغه لار باندې خېږو دغه لار خېږو ځئ صحیح دی نو وارم باید وخېږې هغه دی آس ته بیا د آسان مسان هم کرایه ورکول کېږي دا په ومو نه غورځه هلته بس دا خلک پر سپرېږي دغسې له خیره سره خېږو دغه لار باندې داسې یو ځای راشتا کېږو له خیره سره یو څه به مو واک هم سي نو ښه خوند به وکړي راځئ راخېږئ لارې ته به ګورئ څه مهمه دا ده چې لارې ته ګورئ اوس نو وار په وار چې څونه خېږي هغونه دا ساحه پر لوړه کېږي ډېره خوندوره ساحه ده دلته چې ماما اوس کښېنستلی وای شاید یې وار کړی وای دا اوس څونه ښایسته ځای دی چې اوس دلته سړی کښېنستلی وای تاسې وختلاست چشتي ته ښکاره کړه ګورګوره ګورګورې دي یا غرني انګور ورته وایي غرني انګور ورته وایي راوختلو اوهوهوهو ستړي هم سولو یو اندازه د هوا چار څونه صفت درته وکړم د دې ښایسته تازه یخې پاکې هوا هم کم نو نور خو ښایسته یې په خپلو سترګو وینئ اوس مې ونغ شویه وي نوره پر څه نه یم اوهو اوس د پغمان دره معلومه سوه سر ته د غره راوختلو سر به م نه ورته وایو خیر یو څه پاته دی دلته بېرته د غره په لمون کې اوبه دي ویاله داسې راغلې ده نور نو درې ته وګورئ د پغمان دره داسې دا تنګی راغلی دی هو نه هغه دی هغه اوس فکر کوم موږ چې ورته ودرېدو مخکې
هغه ساحه چې وینئ دغه داسې تعمیر رقمه چې معلومیږي دا د بالاباغ ماڼۍ ده. نو که وخت و مازدیګر به د بالاباغ ماڼۍ ته ولاړ سو. نو دغه لاره تللې ده داسې وینئ دا موټران چې وینئ دا بېرته خلک تر دا ځایه په موټرانو کې راغلي دي. موږ غلطي وکړه تر دې ځایه چې په موټر کې راغلي وای ښه خبره وه ځکه دلته ډېر ستړي شولو. نو دا دره چې دلته تاسې یاست بیا د دې احساس د ښایستوالي ته یې کولی شئ. اوس چې زه تاسې ته هر څونه صفت وکړم تاسو ته نه معلومیږي ځکه خپله چې دلته یاست بیا پوهېږئ چې څونه ښایسته او څونه پاکه هوا. Ja. نو دا یوه خبره ده نو یو ځای چې یو لاره نه لري یو ښه والی نه لري هغه دونه نوم نسي پیدا کولی. اوس لکه پغمان ځکه دونه نوم پیدا کړی دی چې دونه ښایست لري ورته وګورئ د هوا له لحاظه د اوبو له لحاظه د میوو له لحاظه. په دوبي خپل ځان ته ځانګړې هوا لري او په ژمي خپل ځان ته. نو ښه سایې اوس دې سایې ته وګوره چې دلته اوس کښېنې هېڅ در باندې غمیږي نه. داسې ورته وګوره ته وله چې زه خوند وګورم چې څنګه سمه د کښته کلي خوند یې وکړئ. غلنجان توت نو ماما په ځولۍ کې چې بیا ټک وله بیا نو شلومبیان هم پسې راوایستله چې دا ما چې بیا توت خوړلی نه وو لاله شلومبې نو هغه وخت وه ماما کوم ځای کې سته ماما توت شکردره کې نو شکردرې ته به څه وخت ځو اوف ته ورته وګوره داسې ښایست ته وګورئ وای ونه غورځېږي څه سره هغه ځای ته موږ کلي دي هغه ځای ته له کومه ځای څخه په پښو راغلو ماما له هغه ځای څخه په پښو راغللو دا هغه بیا دا کوچني خټین کورونه دي د خټو کورونه دي دا څه ووایه دلته خو د شپې داسې هوا یي چې ینې دا سیبان ته وګوره او دلته ته یې وارې ورته وګوره دا ونیسه یې وارې ماما خیر دی لاس زناش کوم یې نه دغسې یې ګورم داسې خالي لاس وروړم دغه ډکوالي ته یې وګوره دلته ته ورته وګوره مې زناش کوه ارام دی دا هغه ګوره اجازه نه کوي چې که داسې ډک دی ته یې ښکاره کړه څنګه سیب دی اوفو الله ښه زه بیا هم یو خوند وګورم چې څنګه دی عکس وخت نه ده نو دا و بس په کابل ښار کې د کابل زړه د پغمان ولسوالي یا د پغمان دره نو در باندې ومولیده چې له هغه ځایه راوختو په پښو راغلو داسې راغلو تر دې ځایه پورې نو نور دا ساحه تاسو په خپله وینئ چې څونه ښایسته ده نو تر راتلونکي ولاګه پورې چې بیا چیرې سره یو ځای کېږو چیرې سره وینو ما ته راکړئ اجازه هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ د الله په امان